د هندي رسنیو د راپورونو په وینا د هند په مدهیه پردیش ایالت کې یوه نجلۍ چې د یوې انجیو مشره وه د مجردانو یا ودونو په آنلاین ویبپاڼه کې یې د باهاسکر په نوم یو سړی خوښ شو چې دواړو وروسته په مینه واده وکړ. د واده وروسته دغه نجلۍ په خپل خاوند شک شو او له شک پیدا کېدو وروسته یې د هغې په تړاو د معلوماتو په راغونډولو پیل وکړو. دغه ښځې د خپل خاوند په تړاو په ټولنیزو رسنیو داسې معلومات ترلاسه کړل چې باهاسکر نه یوازې دا چې له دې مخکې یې 2 ودونه کړي دي، بلکې له مخکینیو دواړو ښځو څخه یو زوی هم لري. د باهاسکر سره د دغه نجلۍ د واده یوازې 4 میاشتې تېرې شوې وې او هغه له دې حقیقتونو خبره شوه. دا هر څه د هغې لپاره بیخي د نه منلو وړ و او همدا لامل شو چې هغه په دې تړاو له خپل خاوند څخه پوښتنې پیل کړي، خو څو ورځې وروسته یې خاوند له کوره ورک شو. د باهاسکر درېیمې مېرمنې بیا له ډېرو هڅو وروسته د هغه لومړۍ او دویمه مېرمن هم پیدا کړه او 3 واړه مېرمنې یې په ګډه پولیسو ته لاړې. اوس پولیس په دې هڅه کې دي چې 3 واړه ښځو خاوند پیدا کړي. د یادولو وړ ده چې د هند په ګډون په ډېری هیوادونو کې په آنلاین ویبپاڼو کې د ودونو کلتور ډېر پراخ شوی دی. په دې برخه کې ډېرې ویبپاڼې شته چې د ناواده کړو جوړو لپاره ښه ځای دی.